أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دین د اسلام 380 خوونه لري چې کله رب العالمین یو بندله اراده د خیر او د جنتو کې نو په دې خوونه کې صبرخه الله ور نصیب کی. یو خو سیدنا و امامنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه ته پوښتنه کې د نبی صلی الله علیه وسلم چې یا رسول الله د یو کس بچرته شي په هغه کې د 300 توش کوینه راجمع شوی 380 نبی صلی الله علیه وسلم ویل چې او هغه ته د جنت دروازه او مغل आवाज کوي. د عمل باندې موږ تاسو شروع کړی و چې ترڅو پر انسان ته پوي شي کم شي نه باندې چې الله امر کړی دی رسول امر کړی عمل کړی ولې چې کم شي نه منع کړی دی غن ځان ساتل مأمورات او منهیات د دواړه. یو بل خو نن ته شګي چې غیله ویل شي د مسلمانانو سپکا په مجلس کې بیانول دا ډېر خطرناک مرض دی. اګه انسانان چې اهل علم نه دي خو لیکن بهم ځان د علم له منسوبي علما نه دي خو بهم ځان د علم له منسوبي چې من علما یو دی په تقریرونو کې دی په درسونو کې 40 غنټې د اهل حق او د حق پرستو د مسلمانانو سپکا بیانول او د لغوک کې خودله قران او سنت دا خبره موږ لکې چې دا دواړه کارونه چې وکړه چې وګه مرتګ دي او دا خبره هم کوي الله رب العزت به په مدق عمل باندې د جنت نه محروم کیو د جهنم په طرف باندې به وشي. دا څومره سخت خبرې دی وګرانه صرف صحیح په دې خبره باندې پوهیدل ځکه به د ژبه کنټرول کو موږ ته لذت او خوندلو یو مجلس کې ها ها خنداو کا دی بل مجلس کې خنداو کا او دا چې دا خندا شروع کړم دا په دې مناسبت باندې چې هغه انسان یو حق پرست دی د خلکو په وړاندې دغه تجلیل او دغه سپکا کسړې چرته جنت ته مداري او زمنګ د الله نه یریږي او د محمد رسول الله تابعداري غواړي او د مؤمنانو عظمت په دې ځل کې په کار دا چې د مجلس کې کیم نه په د باندې لعنت وي. د سیرت درسونه کې دام تاسو ویلو د نبی صلی الله علیه وسلم په مخالفینو کې بعضی د انسانان او هغه څه کسان انتخاب کړي وو د پاره د غره بیزته او د سپګي مجلس کې بنا سو خلک به خندول را خندول ححابه کې و عیبونه به د خلکو ته شیکول چې ګوره دوی کې دا خبره ده او دوی کې دا او دا رقم سړی دی او دا او اخر کې به شراب بس وشکل د مجلس راوستي. نبی صلی الله علیه وسلم ملګرو له امر کې وکړه کعبه استار کعبه کې داخل کې دنه یو دا پردینی ولیم فقتلوه قتل کې وی وشنه لزر قوی راغلی ودا غسر لزر چې قیادت خالد ابن ولید ابو عبیده ابن جراح علی ابن ابي طالب زبیر ابن عوام ته خطرناک خلک وو د نبی صلی الله علیه وسلم ملګری چې په داخل د حرم کې وجل او سیر روان کړي او اندازې پورې چې بوتلو د قضې کې او وجنه دی بل ځای کې او وجنه ځکه د خلکو صرف د اسلام سپکا کوله د مسلمانانو سپکو بیزتی حج و بدی بیانول حج و دل ویل چې د وسړي کې صفت بیان نه کې د خلکو له بد بیان نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله زبتا باندې پنه نه سم د اق دشمن نه چې غزما د خود خپل اندی کوي او بد می خلکو له یادي. ابو دردای واجب خبره کړې ده رضی الله تعالی عنہ وې کچر د زما د ملګری نه خطا وشي وې زاغه خبرې لپاره تقریبا یو اوې جوابونه زګورم په دې مناسبت نه چې حقي او هغه منګه پټ کو انسان دې خطا کمې زیته دته شوې دي کبیم چرته بده اوی جوابونه باندې کار ونی شي نو زده شي وای ما چې کې دي شي یو بل جوابي خو زما په دماغو کې نه به تور مثال عالم دی او داغه نشرته بده جبه کې خبره سبقت لسانی شوی دی عقیده دانه ده یو خبره د شابه راکې کړي ده نو ته ام دقه د موبایل کې بند کې ځان سره یو له خیا بل له خیا
الله رب العزت بری په دې عمل باندې د جنت نه منې کې او د جهنم د منځ کې به ور غورځي نور سخت په خوخه کچر در جهنم شوقي او غیره پر د کار ویلي بس الله به دغه نه صبره کې دا فیصله کړی او کچر ته یریږي د جهنم نو جنت په طرف باندې روانېږي د سړی نه خبره ختمه تا اوته اغه نه تاسو کا خواله ورشه چې لکه ریشه سره شي عقیده دا کنه ده کاغه د دې دویم ته اې سره بیم په خپل عقیده باندې کلک ولړي چې داس ما عقیده ده چې بالکل دی پلاني د شکار کړي دی او د دشمن د الله دی او د رقم سړی دی او چې سپکه بیان ومنو به سره د الله لپاره ورانه کا سبقت لسانی باندې سړی نه ولیکيږي نه حدیث کې راځي محمد رسول الله فرمایي عليه الصلاه والسلام چې الله رب العزت توبې له دومره خوشاليږي لکه بتاسو کې یو سړی دی او داغه یو سروي ورکش او په دشه کې د جنت د شرط آبادی شته او به ډیره مدورسته غ سروي د پلاس باندې راغی او د ډیره خوشالي نه دي شي ویلي اللهم انت عبدي وانا ربك یا الله تم بندي او زه رب ما سمو خل چې بدی خبره باندې دا سړی نیول کیږي نه نیول کیږي انسان او جبه اخو د خوشوا یو عالم به چې تقریر کړي لیکلي کړي دي لیکن داغه د عقیده نه ده ساوته وشوا وړي چیرې زبده کې ساو شوي تبه معاف کې کما په نه کې ودي خبر لې زور ورکې نشر لا اشاعت لا دریس وشبېدو کې دقه خو ته کې پیدا شو چې الله به د جنت نه منه کې د جهنم په طرف باندې بری بوشي نبی صلی الله علیه وسلم به د انسان له مفلس ویلې خپل ځان غم ځان سره کوي چې تاسو سره به صورت حالي چې د بل بچره شروع کړي د چلکه د ګور دلته دومره غلطي نه کړي دی دلته دې صحابي به کنزل کړي دا صحابي به وسو کنزل کړي دی عادي مؤمن به نه کې صحابي خو له اوچته چې زمنګ د دین شاعر دي او هغه نخې دي دغه ایمان زموږ د ایمان لپاره ثابته ده دا په دې مناسبت باندې بیانو چې اکثر خلک د مرزونو کې واقع دي استنا کې دی ویلې شي یو سړی په بد صفاتونو باندې یادول کیسه صفاتونه د استل او بد بیانول ستکه د ټول عبادت راجمه کې دغه یو تقریر پسې دغه یو درس پسې برشيږي نه لیکن هغه ټول د خپل اندګي سړی اوسه بدی خلکو له تشریح دا څه بچ کله بچا کې راغی دی ویلې شه حجوا د دې نقصان ده چې د انسان بل د جنت نه منې کیوي امام غزالی شه فرمای کنزل کول او د فحش خبره کول او د شبه بد استعمال ول دا ګوره بد د زمنګ الله ته منع کړی دا وی اصل کې باعث سره چې د دې سړی نه راوځي وی وجه دا چې دا سړی په اعتبار د طبيعت سره او زړه سره رزیل دی چې کله په سړی کې دنه غن پروتي اورانه پروتي د رب العالمین دشمنی له لبیک وې داغه د اولیاء سره دشمنی وکي هغه به د خبره له زور ور کوي ارزه کې دغه نشر او اشاعت وی اصل کې وجه دا چې د ناس ملګری تاسو وګوره تحقیق وکي امام غزالی سے فرمایي چې هغه فاسقان او فاجران دي ځکه د بد مجلس په سړی باندې بد اثرې رجلان خلکو سره فاسقان خلکو سره نتیجه به کې دقه وروتله چې ایست دې به ګډ وډ باندې ورسره کی عبد الله بن مسعود بویلې وکچر د په بازار کې شپې ګرځي دغه پورې زملند او خنداګان او کوم نظر په ځم باندې یریګم چې الله اسمانه سپې جوړ نکي یو مؤمن انسان خو لا پرېدا یو حق پرس عالم خو به وجه کې لا پرېدا ابن حجر اسقلانی فرمایي وی په کبیره ګناهونو کې یو کبیره ګناه دا د خلکو سپکا په مجلس کې بیانول امام ترمذی به حدیث نقل کړی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وی کچرته یو سړی د خلکو سپکو بس ولګي او د غیب بدی خلکو له بیانې دا د خپل کور په دې منځ کې ناشې څنګه الله بدا په شرمو باندې وشرمي الله رب العزت ډیر صبرناک ذات دی ستیر ذات دی لیکن امام غزالی رحمه الله دا فرمایي کچرته یو سړی دی داغه په عقیده کې غن پروت دی بدعت ته خلق د کفر او شرک په طرف دعوت دی د الله او د الله رسول مقابله له ودري او د بدی بچا د مسلمانانو وړاندې بیان کړه تر څو پورې غوي تیزان وسدي دا به مستقل جائز عمل دی په دې مسله خو ان شاء الله دماغ خلاص شو د لذت لپاره دا غسپکه بیانول دا ناروا او په دې مناسبت چې داخلي تیزان بچ کی تر څو دغه په عقیده کې نقصان دی واغې کې پیدا نشي دا به جائز عائشہ رضی الله عنها فرمایي رسول الله فرمایلی دی علیه الصلاۃ والسلام ابن ماجه کې روایت دی ان اعظم الناس فریا ویلوی د خلقنا په ادبار د دروغ سره اق انسان دی چې هغه د خلقو بدی خلقو له بیانې دا ډېر دروغ جن دی عائشہ رضی الله عنها فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم ویلی دی چې د قریش بدی بیان کوي فانه اشد عليها من رشق بالنبل وې زکه دا تاسو چې په شیر کې دی بدی بیانوي وې دا دومره سخت گزار بده باندې لګیږي لکه یعنی د غش مرمۍ گزار شي پیوش
پاغي دومره خپکیږي نه لکه بدی ابن ابي رواحه بس سړی ورولېګو هغه چې حج بیان کړه داغه دوی بدی بیان کړه خو لیکن دومره اندازه کې نه و کعب بن مالک بس سړی ورولېګو اخر د حسن بن ثابت بس سړی ورولېګو چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم شاعران دي وشکل حسن بن ثابت را داخل شو ورته ویلې قد ان لكم ان ترسلوا الى هذا الاسد الضارب بذنبه ویتا سره هغه وخت راغی چې اقز مریم خوشی کې اوس میدان لا چې دشمن بیخ او بنیاد وسوبس ویغه د خپل جبر اويستا فجعل يحركه شروش شیرونه ویلي او د څه ویلي چې والذي بعثك بالحق زما دي قسم په هغه ذات باندې یا محمد رسول الله چې ته په حق را لګلې زبد قریش داستا مخالفین د ابو جهل او د غملګری په دې خپل شعر باندې د څه وس ټوټه ټوټه تسمه کم لګ څنګه چې سړی بر سرمن باندې د خپل کې دی اورای کوي استه وشلې ځکه غوی باندې بدی بیان ولا نبی صلی الله علیه وسلم ورته چې دا تعجل تقدیم کوي یا حسنه ابو بکر ګوره په قریشو کې په بار د نسمون سره ډیر وکیر شړې دي زمانه سب بدوي کې دي اسنه کې د ټول قریش ته بمبار کې بده کې زمانه سب ګډوډ نشي نو حسن ابن ثابت ورته ویلې ودا نسب دې زبد خپل نسب رسول الله ورته تعالی بیان کوم چې دا تلری کا او نور گزار په شروع کا حسن ابن ثابت ورته ویل یا رسول الله د قریش د مجنه بری د سره بار کوم لکه څنګه چې د وړونی وخته سره را بار کوي دلیل په دې چې کله یو سړی سپکه کوي د اسلام سپکه کوي د محمد رسول الله سپکه کوي د قران او سنت او داغه په مقابل کې ودرې تقریر دی وکي شیر دی ویلې د څه اجر دی رسول الله فرمایي چې یو سړی د غسر په دی غاړه کې مرمۍ دی په دشمن باندې گزار کوي د اقونه دغه مرمۍ ډېر سخت دي دا ور باندې سخت گزار کیږي سخت پر باندې لګي او به دا ویلې جبريل چې همیشه بس تایید کوي ترڅو پر چې تا د الله او د الله رسول صفات کولو نو په دې وخت کې حسن بن ثابت به شروع شي ایسه د خلکو بدی بیان کړ بدی کې اجر دی دلیل په دې چې د کافر بدی بیانول د مشرک بدی بیانول د بدعتي بدی بیانول دي کې اجر نتیجه دار وتلا د حق فرش عالم داغه خطاګان دي خلکو له تشریح کول چې ګوره د شي خبرې کړې دي مقصد دې پکې دا نه چې د خلکو اصلاح بلکې صرف داغه بیزتی او خپل زړه خول او د مجلس کې دا سور جوړاوله تا به جنت نور باندې الله منه دې درجه باندې ان شاء الله تاسو پوه شئ د اسلام په تایید کې چې څومره سړی ویل شي ویل پکاره اما د مسلمانانو د بیزتی لپاره د قران او سنت د مقابله لپاره به ویل سړی د جنت نه منکې دی نتیجه ده عائشہ رضی الله عنها فرمای وی استاذن رجل علی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سړی په نبی صلی الله علیه وسلم باندې طلب د اجازه وکړي چې رسول الله اجازه را درشم نبی صلی الله علیه وسلم له ودا په ټول خاندان کې ډېر بد سړی دی خراب سړی دی خطرناک وی چې کله سړی ورته نږدې شو دو سره خبر نه نرمې کړې ما ویل یا رسول الله قلت الذي قلت له ته دا خبره کې څنګه خبرې وکړې خبرې را نرمې کړې وی ویل یا عائشه په دې ټول انسانانو کې دا ډېر بد سړی دی خو ما دا ځکه دا سره نرمې خبرې وکړې دا غد دې بد ژبه نه مور باندې ځان وساتو ژبه ډېر خرابه را ګنده ده چې ار کله دې سړی ژبه ګندې او خراب یو نبی صلی الله علیه وسلم ته دومره ځان ساتي ځکه دا محمد رسول الله سره په دښمنی کې واقع دی سمو خیل له شه د الله یو حق پرست دوست دی او داغه به سړی دا ژبه رسېلې ده او دې سړی رسول الله فرمایي د الله مقابله لملا تړلې ده نو کله چې د الله مقابله له سړی ملا وتړي اې د انسان ځای چرته به جنت جوړ کړي شي هیڅ چرته هم نه بلکې د سړي ځای به ډارک جهنمی وي الته ورزي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کې د انسان د شو خبرو کې چې د اسمان الله نظم کې لازم پیرو غورځي په دې و خبره ارمان به کې چې دا معنی وکړي یو ملګری شي شو د امور خپل رااله د شهادت تذکره کوله نبی صلی الله علیه وسلم ورته وی د سیمو وجه دار کې د ستاري بچی د شو خبره کړي چې ځان په جهنم منځ غورځولي اگر کته زمون سره په صف کې ولاړ دي میدان د جنگ کې شهید شو لیکن یقیني په تبارک دا خبره مکوا د دې وجنه عالم دې بارک رساله لیکل ده الشهاده وی گوئی کوله هغه چاره لپاره چې په میدان د جنگ کې شهید شي ایدل شهید ویلې شو غني شو د امام بخاری مسلک هم دار شي علم الله لاله چونګې موږ ظاهري په دین باندې مکلف نه موږ ورته وی چې امید دار ان شاء الله چې دا شهید دی یقیني د هیڅ لپاره کې دا خبره موږ نشو کولای پاغه باندې ډېر دلیل هغه جمع کړی دي نو نبی صلی الله علیه وسلم بدیجه کې ویل چې ما د اکرام کې دی وجنه چې د ژبه ډیره ګندره داس ما به سره اخلاص نشي چې وسړی ستا سره ظاهر یو رقم ته عمل کوي او باطن بل رقم ته پوه شه بده باندې پتا کې دا یو نقصان دی خطرناک نقصان دی لوی نقصان دی هغه ځان لړی کا کین رب العالمین ولې د جنت نه به امانه کی
حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم ورځ خطبه ویلې او د شی ویل شو اهل النار خمسه د ور ولا کسان پنځه کسان دي یو په کې اقا انسان یاد کې بد اخلاق انسان الفح چې فاحشي سپکه خلکو له بیانې په دې منزل کې مجلس کې کنزل کې د شي انسان رسول الله فرمایي د ور والا دی سمو خیال چې سړی د ور والا یو هغه خلکو سپکه په دې مجلسونو کې بیانې په تقریرونو کې درسونو کې د شي انسان به هیڅ شرط جنت الله نشي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د ور والا دی د ور والا جنت ته جنت له بدانې شي جابر بن سمره فرمایي وكنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم زر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم زما بلار زما مخ کېو نبی صلی الله علیه وسلم دې خبر ورکړه چې کوم انسان بے حیايي کوي او یا بل سره دی له تیاری چې بے حیايي په دې مجلس کې ویل شي ليس من الاسلام دا دواړه کارونه د اسلام نه دي ګوره وان احسن الناس اسلاما خد خلقنا په اعتبار د اسلام سره اخ سره د شداغه اخلاق ډیر مزیدار دي دا بد اخلاق سړي علامه ده او بد اخلاق انسان له ایمان د شي بربادي کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایله ک ترخه ان دواړه مړغونه سړي په شاتو او عسل باندې ورواچ بد اخلاق ده معنی چې همیشه کنزل او سپکه بیانول د مسلمانانو دغه بد اخلاقی ده عقبه ابن عامر فرمای یو د حدیث ویلې سل احد فزن الا بالدين دیو چا لپاره بهترواله په بل چا باندې نشته مگر په دین باندې او عمل صالح په نیک عمل انسان له امدمره بس دی چې هغه د خلکو سپکه بیانې وي د قدر لپاره بس دی چې رب العالمین د دین او بشه د جهنم په طرف باندې روان دي ځکه دا حدیث مطلب شو په بل طرف باندې دا لاړو عبد الله بن عمرو بن العاص نقل لجدای بهترین صحابي د نبی صلی الله علیه وسلم د ملګرو کې اوچت شي قال دا فرمایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله فرمایلی دی علیه السلام اياكم والفحشاء په دې مجلس کې سپکه خبره د خلکو بس مکه وي وجه ده فان الله تعالی الله رب العزت چې ودا به حیي د سپک مجلس کوره د خلکو بدی بیانول د په دې مجلس کې خوښ نه غړي زمونږ د الله بسره دښمنی شروع شي به راګیر بدی کی ابو دردا سے فرمای وی رسول الله فرمایلی دی چې کوم انسان په دې مجلسونو کې د لعنتونو په خلکو باندې وای سپکه د خلکو تشریح کوي لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامه پورز قیامت رب العالمین د دې سپارښت بالکل رد اعلان د دشمنی به سره وکي د اسلام یو دشمن په یوځای کې داغه بس هیڅ نه وای د رافیزي بس هیڅ نه وای چې صحابه له کنزل کوي لیکن د یو مؤمن انسان بس رجبر استل ده رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره ذکر کړې ده ته پورز قیامت نه گوي وکي او نه بس سپارښت الله قبول کی په بل تر باندې لاړې دا څو بهترین حدیث دا څو دي حدیث وګورئ ابو هريره سے فرمایي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال رسول الله په مجلس کې ویلي اتدرون مل مفلس تاسو په کې چې دا غریب مفلس چاله ویل شي صحابه ویل مفلس هغه انسان چې درهم او سامان نه نبی صلی الله علیه وسلم ویل ان المفلس من امتي زما د امت مفلس څوک دی یوم القیامه د قیامت پر ورځ به صلات ډیر منځونه براوي دومره منځونه به کړی چې حج عمره له به شکل کله لاړي وصيام روزي به منی ولي وزکات زکاتونه د نور کارونه به کړی نبی صلی الله علیه وسلم صرف دا مثال لپاره ویلي هو یأتی قد شتم هذا د یو سړي به کنزل کړي وقصف هذا په دیو باندې به تهمت لګولې یو چا کې به یو کار نه وي د صحابه دشمن دی دا ډېر سپک سړی دی به وی واکل مال هذا د یو چا مال به پناه واخړلې زمکه به لاندې کړي پټي به لاندې کړي کورونه به لاندې کړي وسفک دم هذا د چا وینه به توي ولي وزرب هذا یشړې به والی د ټول نیکی رسول الله فرمای الله براواله غویله به ورکی نیکی به ختم شي دي انسان به بد خلکو قرض ور باندې پاتې دغه بدی به الله راولي د په سر باندې به کیدو دغه نه به رسول الله د جهنم په دې منځ کې وګرځي دا څومره خطرناک خبرې دي سپکه خبرې د بل چا کول د بل چا سره په مجلس کې کول نتیجه دا چې ستا باول نیک عمل وی به ویمنه علم الله لا اې دا الله لپاره کوي کایمنا کبل فرج او تقدیر کوم عمل دکړي رب العالمین مدار اواله اق سړی له ورکه داغه غبط بل الله اواله حساب دې سړ باندې به کیدو به رئیس جهنم له ورغورسي بو بدی شي دیو حدیث تاسو ګورئ چې اکثر انسانانو کې دا عادت دی يهودو کې دا عادت اکثر به مولانو کې سپکا د خلکو بیانول انس ابن مالک فرمای وی عبد الله بن سلام چې دا یو يهودي او به ورسه اسلام راوړی د محمد رسول الله دراتک اطلاع شاور کړه راغه ورته وېزتانه د درېشینو بارے کې ته پوښتنه کوم ځکه تورات کې دا خبره موږ له ثابت ده چې دا به اخر نبی له یادي کته چیرته یقیني نبی زدر باندې ایمان راوړم وی اول نه د قیامت سره جنتین چې جنت لاړ شي اول ډوړې به شي سو وجره کړه دا بچي پلار لخي کله مور لا
نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلي وی جبريل مال راغو د اطلاع مال راکړه اول علامه د قیامت شره فنار ني ور دي چې داخله براجه مکی د مشرق نه په طرف د مغرب باندې وی شهیدا وی اول ته هم چې د جنتین جنت لور داخل شي کبد الحوت د مې جګر بل د مسلمانانو لته تیار کی وی دام شهیدا وی دا بچی کله مور لخي چې کله پلار لا د چا او بچي اوچته شو مخ کې لاړې وی دا بچی دغه په طرف باندې ورخیږي نو دې سړي ویل اشهد الله اله الا الله وانك رسول الله گوئی کوم په دې خبره باندې چې حقدار د بندګي بل هیڅوک نشته دی واځي الله دی او ته د الله رسولي به ورته چې ویل یا رسول الله د يهود مولین دی بده کې محتانونه دي یو چې کار نه کړي خلکو بشي ولګي دا مرز ګوره په دې خلکو کې ځته به په دې زمانہ کې دغه دور راغلی او کار به تانی کړي استا आवाज په مقشن جوړ کی شکل بری ماشي جوړ کی او خلکو له بوي چې زو ګور اسما پر موبایل کې دا خبره پرته را دغه خبره کړي د رسول الله پسې او دغه خبره کړي الله پسې او دغه خبره کړي د پلاني صحابي پسې دا و جوړيږي چې په کومه طریقه سړی وغوړ تجربه سره دا ثابت را وې دا يهود ډیر تهمتين خلک دي زبزان اپا کوم تزما بارکه ونه پښتنو کې جداد څنګه دي یره ودا چې کله يهود رااله وی ویل چې عبد الله ابن سلام تاسو څنګه منی څنګه سړی دی خیرنا و ابن خیرنا دا ډیر غوړه دی په من کې د پلارم ډیر ښه سړی دی و افضلنا و ابن افضلنا دا په من کې غوړه دی دا پلارم په من کې غوړه دی وې کچیرته هغه اسلام راوړ عبد الله ابن سلام به بس کوي دوی ویل الله دې وساتي وی عبد الله ابن سلام په دې وخت کې راغی د شي ویل چې اشهد الله اله الا الله وان محمد رسول الله گوئی کوم دې باندې چې حقدار د بندګي واځي الله او محمد الله رسول الله عليه السلام يهود څه ویلې و شرنا و ابن شرنا دام ډېر سپکاو بد سړی دا غپلارم ډېر بد سړی نو په دې وخت کې عبد الله ابن سلام محمد رسول الله ویلې ما تعالی دا خبره زکه وکړه اول کې چې دا يهود ډېر تهمتي خلک دي کار چا نه کړي ایسه ور پوری وتړي یو خبره یو مولا نه کړي دا ور پسې وتړي یی ځکه سبقت رسنی د چانه شویره بازار سره ساتلی ارچره بیانې تاسو دا وګورئ ګوره دوه رقم خلک دي دا د شي کسان دي دا د شي کسان دي دغه صفت د يهودو د چې په خلکو را خور شوی او سمو خیل يهودي چې چرته مرشي هغه به جنت ته داخل شي هیڅ چرته جنت ته داخل نشي د انسانان رب العالمین د جهنم په طرف باندې بوشي عبد الله بن عباس حدیث څخه لویړون سړیو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په اثار المسؤول کې کړی دی د بارکه زموږ مدرسې ته خو یو بروشر ان شاء الله نږدې وخت کې بروزي چې یو سړی محمد صلی الله علیه وسلم لکنزل وکي لکه دی فرانسې ولا دی خلکو چې کړي و دی خلکو حکم سره وی وړون سړیو معذور سړیو د نبی صلی الله علیه وسلم په وخت کې دغه ام ولده و وینځه و دغه نه دوه ځامن شي و خو دې کله به دا کار کو چې همیشه به د محمد رسول الله سپکه بیانوله داخله چې د دفاع علماء سره سپک دښمنی کې واقع دي والله چې نه وسره پزما کلانجا ده نه لیدلې دي نه په نسب باندې پويږي او نه دغه سره دیوالي د خسر په دی وجه چې هغه رسول الله حدیث د خلکو له تشریکی او د رسول الله سره دښمنی ده چې کله د محمد رسول الله سره د دښمنی هغه بیا په حق چا باندې گزار کې چې کوم زمونږ د نبی په مابین کې واسطه را کیندي خلکو سره دي خلکو څه چل دي نه تجارت سره شته نه زمکه شته نه بلشته نه بل هغه د رسول الله په حدیث باندې عمل کوي هغه د رسول الله صحیح دین دی خلکو له تشریکی د په ځړ پړک بیلېږي وجه دا چې د مشرق ختميږي نو ایسه دا به دغه په شخصیت باندې گزاروږي دا اصل کې دښمنی د رسول الله سره ده په نبی صلی الله علیه وسلم باندې ډېر تیز ورته دا ځنانه منه کړه نه منه کېدل چې کله شپشوا وی وړه غوې تور و دې په سره واخه په دې خېټه ورته کې خدا او تکې په ورو ولا پور را اورته وی شي مردار کړه سبا نبی صلی الله علیه وسلم خبر ورسېده دا سره چې کله روغ رسول الله ورته ویل د څه کار دې کړی غوي او داس ما اومه ولدا وا او زما سره ډېر شفقت کول ما باندې ډېر مهربانه و زما ډېر خدمتونه کړې او به سوې ولي منها ابنان وزما د اغینه دوه بچی دي او دسی بچی دي یا رسول الله لك ملغلري دومره حسین ولكنها كانت اغه په تابانه ډیر اعتراضونه کول کنزل به تعالی کول ما منه کول نه منه کېدا وې د شپې مسجد تور راواخه صبر خېټه مرته کې خو اسمي وجلا نبی صلی الله علیه وسلم ویل چې ان دمها حضرا دغه دا وینم حضر ده تاوان نشته سب کار دې وسره کړی اوس په دې ځکه تاسو وګورئ چې یو سړی د نبی صلی الله علیه وسلم بدی خلکو له بیانې دا غو وجل پکار دی شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي دی وخت کې چاله قتل نه پکار چې خلافت اسلامي برازي او هغه بدن انتقام اخلي چې کوم ځکه وس په برشو چې د محمد رسول الله دښمنی او کنزل چا ورته وکړه دغه به وجل پکار په خلافت اسلامي باندې دا پکار دی دغه شمه دی هر امتی باندې دا خبره ضروری ده دلته حج ود رسول الله کړی دا دې خزي سزا نتیجه دا شو چې مرګ او نبی صلی الله علیه وسلم دغه وینم عباس وګڼله او د دې خزي ځبم کم شي
جهنم دلیل په دې باندې چې داخله نن داخل کو سپکه بیانې هغه سید محمد رسول الله د حدیث وجنه بیانې والله چې بل اسم مسله به کې نشته هغه یو حدیث خلکو ذکر کیو دا سره دښمنی کوي بره ابن عظیم نے روایت نقل له د سوره حجرات 4 نمبر آیت په تشریح کې حدیث ذکر کړی دی یو شړی ویل یا رسول الله ان حمدی زما د حمد چې ادا ګوره ډول دی او زما بدی دا چې ادا ګوره عیب دی نبی صلی الله علیه وسلم ویل ځکه الله دا کارونه چې کوي واځي الله کوي ته به چې سره خبره بچي عبد الله بن عمر فرمایي وی رسول الله فرمایي چې کله یو شړی مسلمانانو لکنزل کوي د بی دینی دا ګوره دا سره مقابله شکل شروع کړ به ګوره دا په کوپر کې داخل شو الته ورغه انس بن مالک فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم کنزلم نه کوله پچا به لعنت هم نه ویلې او سپکه خبره هم د خبره مجلس کې نه کېدله چې کله ډیر غوسه شو خلکو له به دې شوې چې ماله ترب جبینه سو وجه چې پلانې سړي دا کار نه کړي الله دې هغه تند ګرجن په دې شو کیفیت باندې خبره وکړه عبد الله بن مسعود فرمایي رسول الله فرمایلی دي ليس المؤمن مؤمن انسان هغه بچا طعنونه نه وای لعنتونه نه وای بد زبانه نه چې دا شی به د ارچا بشری استری دا سړی دا کار چې ارچا شروع کې د دې حدیث مقصد دا چې دا سړی د ایمان نه وته په بل تر باندې ور داخل شي چې سړی بل څوک یې سم خیال لري ایمان په مقابل کې چې واقعي د سړی په جنت ور شي ابو دردا فرمایي رسول الله فرمایلی دی علیه الصلاۃ والسلام ورځ قیامت چې تل د نیکی د انسان ور باندې درندګي خيسته اخلاق او د الله په نسبت بد انسان هغه انسان دی چې هغه د ژبه د خلکو بشری استلی او هر مجلس کې دا بدی بیان دی پلانې دار کم تر پلانې دار کم تر پلانې دار کم تر پلانې دا او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې وسړی په مجلس کې درسونه کې تقریرونه کې مسلمانانو سپکه بیانې فحش خراب خبرې کوي وې دې انسان خپل ځن عیب جن کی عبد الله بن عباس څه خبره ذکر کړې ده وې ته چې اراده لري چې د خپل ملګری هغه عیبونه راولټوانو یا خبره یاد کا چې د ازمات څومره عیبونه دي بعض خلک دې بسین خطرې پلاني دا خبره کړو د شي وای پلاني دا خبره کړو د شي وای ابن عباس فرمایي کله ځان له متوجه شه ځان سره مشابه وکا چې د تاسو څومره عیبونه دي تمره فارغ شي پر دوی په لګیدلې عبد الله بن مسعود بده شي ویلې وې په مؤمن کې په دې ټول شیونو کې چې داور باندې زیات ملامتي کې هغه چې شه الفحش فک جبه په درس او تدریس کې خوځول مجلس کې خوځول او احنف ابن قیس بدا ویلې وېزه تاسو له اطلاع درکم په هغه چا باندې چې هغه په ټول انسانانو کې سخت مرزي شړې دي وېغه چې شړې چې جبه د ارچا په درې استلی او دا په لګي پلانې دار کم تر او دار کم تا بد اخلاقی شبه د کې موجودي ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف عالم دغه فرمایي وې پورزه قیامت رب العالمین د عذاب ورکه یو څو کسان دی یو په کې حق انسان دی چې په یوشړي کې عیب نه دی ورته متوجي پلانې خود شي ویل دي چې لکه ګوردار صحابه دشمن نه ګور پلانې صحابي وې د خبرې کړې دي اول باغه دا کړې نه کچرته کړي سبقت لسانی به شوی او کچرته د عقیده به سره دښمنی پکار ده چې نه عقیده ده نه کړي دي یا سبقت لسانی ته شوی دي او ته به هم دغه بس لګیدلې نو ابو سلمہ ابن عبد الرحمن فرمایي فورز قیامت رب العالمین تعالی خطرناک عذاب درکې لوی عذاب بدر کې لوی سید ابن العزیز فرمایي وی ابو دردار رضی الله عنه کزه ولید له شډیره خطرناک شبه لرله کنزلې کولې ویلو کانت هاجی خرصا کان خیرا لها وی ارمان چې دا کزه ګونګي وي منګم د چې دا باز خلک کاش کې ګونګي وي او دا شبه الله ورته ور باندې کی چې دا حق ورسو بشه دا لګي او دا خبرې کوي ارمان وکي ادي سپکه بیانول ډیر نقصان نه دي څو نقصان له متوجه شه دلیل د دې خبر دی چې د ایمان سړي ایمان کمزور دی دا کمزوري ایمان والا خبري دا بد اخلاقی علامه ده د شي انسان په خلکو نه ګوره د دوستان لري کی او د شي انسان شاغه د خلکو د عزتونو کې لګي دی او سپکه بیانې رب العالمین به د شي اسباب برابر کی چې به د سپکه خلک بیان کی وېدش انسان چې د امت مسلمه د مسلمانانو په مابین کې دښمنۍ نه پیدا کړي تاسو ګره د مسلمانانو رسول الله فرمایي په شان د یو جسد دی لیکن د باز خلکو د خلک د شي کړي دي سم لکه د يهودو نسوارو نه مرته خطرناک معرفي کړي دي وجه صدا دا ټول نقصان په هغه مشر کې دي چې دا تربيت دلاور کی مسلمانانو نظر رشيږي ټول مخلوق له رشيږي او اصلي وجه دا ده چې د انسان رب العالمین د جنت نه منه کی او د جهنم په طرف باندې به ور روان کی نو ځکه رسول الله فرمایي دریس او شپته خو نه دي چې رب العالمین چې اراده جنت وکي بده کې د څه خو برخه دل ورکی بس د عمل دی بس د ځان ساتلو یو په هغه خوونه کې چې موږ تاسو ته نن بیان کې د مسلمانانو سپکا په درس او تدریس او مجلسونو کې کوله اخر نتیجه بده چې دا سړی بل د جنت نه منه کې د جهنم په طرف باندې به بوج الله رب عزت موږ تاسو مجلسونو دې خبرونه وساتي الله رب عزت موږ تاسو د قران او سنت بصیرت راځي چې چټونه زیات ان شاء الله وخت کم دی به کله ور باندې خبرو کو وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی و صحبه اجمعین